عبدالله صاحب خبره اوري دا قطع کوزه نه منم زه د قرآن خبره منم. قرآن ما ته یایي چې شر ظاهر مني. عبید الله خو پیغمبر نو، خدای دې خوار نه کوي. السلام علیکم. عبید الله صاحب دا پلان کوي صاحب دا ډینګای سړی پتیوال صاحب زه به د دې جواب درکم تر اوسه خو دې قطع کړم. اوس د ملا هیبت الله په نامه بیرته درته راغلم. سر دې خلاص شو. الله دې راوله خدای دې وکړي. په سعودي عرب کې په نوم بنه شي ما ته رانږدې زه چې یم په مصر کې یم د فرعون کوم قبر چې ده کوم دی چې پروت ده فرعون ته سپیشل سلامونه یې چې په مصر کې فرعون ته سپیشل سلامونه یې ډېر سلامونه مرتیا فرعون ته. دا یو پکتیاوال ډېر دړی سلامونه درته ویلي. چې په مصر کې د فرعون باندې سلامونه یې ورته وایي. ورته شمس پکتیاوال سلامونه درته ویلي. سلامونه خیر دې کړو ظالمه. خبره واوره نن خو فرعونیان هم کې را پیدا شو. خدای دې خیر پیش. زنده باد شمسه زنده باد. خبره واوره تا ډېر سوالونه پارې وکړل په جواب یې درنه کې دلته سیدي بدانې پراته دي. زنده باد شمسه. شمس السلام علیکم. ډیره زیاته مننه خاني. زه په چپکال باندې واخیستم او شمس زه تا ډېر غټ فین یم قسم په خدای ډېر غټ. زړه مې کله تنګ چې تا ویډیوګانې ګورم بیا خاندم ورته. مننه وروره ژوندی اوسې. موږ ولاکې شي خو زنده باد قسم په خدای زه وایم خدای دې دا زما عمر هم تا ته درکړي قسم په خدای. الله دې ژوندی لره خوشاله او خانې صف او شمس وروره ډېره زیاته بخښنه غواړم چې د نورو ورونو مې وخت واخیستو که نه. فقط یوه خبره تاسې دواړو ته کومه چې کله دوی وایي که نه وایي چې تاسې نبي علیه السلام لیدلی که نه چې تاسې ملا عمر نه منئ که نه نو دا بې ناموسان ته زه حیران یم که نه. نبي علیه السلام خو پاک قرآن نازل شوی. قرآن پاک الله پاک په هغه باندې ګواهي ورکوي. الله پاک په هغه باندې قرآن نازل کړی. ایچډیانې شوي دي مدرسې ډکې دي دوی ته ملا عمر د خره زمان ملا عمر د پیغمبر علیه السلام سره هغه کوي. استغفر الله. پکتیاوال صاحب ما مکمله خبرې دې وانه اورېدلې. دلته چې کله دغه خلک فرعون ته ورځي د دوایانې چپې وي نو څنګه چې دا ګوره بیخي ډېر سوالونه دې وکړل. لکن ما چې ویلې په دا کمنټ ما در پورته کوي. ملا هیبت الله خونده ګوره که چیرې خامخا ته ورغلې ورې فرعون ته ورغلې دوایګانې موایګانې پې لګولې یوه ګوته ورکړه د مال طرف ورته اجک شه تا ښځه غی راشه دلته ورته دلته د افغانستان ته راشه ورته بد حال ده دا د تا خیلخانې څه بد حال جوړ کړی د مصر شمسه ډېره بخښنه غواړم. وایي دا فرعون چې و دا هم د خراسان و که نه لکه پی ایچ ډي کې نن سبا چې شوی چې دا د ملا عمر ورو نه خیجي. فرعون خو بیا هم شده ښځې هغه معلوم خو داسې په مصر کې دی ده خو معلومات هم نشته چې ته څه شوې په مځکه ننوتې اسمان ته وختې څه شوې جناه سره به په یو قبر کې. خبره واوره خدای له فرعون سره څنګ ته ده که نه خو خلک راځي د ده زیارت کې تاویږي راتاویږي او دوایانې پرې وایي یاره چې خراب نه سي. تر ملا عمر خو فرعون هم ښه ده قبر خو معلوم ده عجایب خو معلوم ده. یاره ته مستارې کوې څوک جواب نسي درکوی. ما خپلې پیسې دلته ده یو چې ویلې وایي ډېر ښه عالم و خیله مې نه و. دا د دوی دلیل دی خدای تباه او برباد کړ. ظالم زمانو ظالم
ظالم دا رقم خرکوسان په موږ باندې شپږ کاله پاچیانو خدای دې موږ غوړي شپږ کاله دا رقم دلګانو په موږ پاچی وکړه و تاسې ښځه وغیامه د جاهلانو و تاسې ښځه لالالالا هیبت الله سره وغیامه تاسې بیا پاچی غواړئ ښځه یې وغیامه یو غریب سړي به لا درمند نه واخیستی دی خرکوس به بیا ورته ولاړو یا یې وشر حکومت هم چا په سوال چلولی سوال یې حکومت کا وروره جان غوا به دې حلاله کړې نه وه دی خرکوس به بیا سرمن ته درته ولاړو وا تا ښځه وغیامه و تاسې عورته په دې حکومت وغیم غوا به دې تا مریضه وه د مرګ دوایو به دې کولی شي هسې زر مړه شي سرمن ماته راکړي نه ولا اوس عصري شوي دي اوس عصري شوي ظالم زامن کلي من کلي کې چې لوبیا ورته ویسې نه خوري وای لوبیا نه خورو غوښه راوړئ د غوښې په ځای زهر واړه زهر قسم په خدای زمونږ کلي کې یو سړي ورته لوبیا وړې په دې ګریوان کې ورته اړولي یاره نورې پرېږدئ اعتبار دې راځي موږ 2 ساعته 3 ساعته پوره کېږي ما ته تلیفون راغی کار کې ولاړ یم وایي چې خان یوسفه جوړې ته کړم مال شکر دی وایي زه طالب یم د کوټې نه غږېږم زه وایي غواړم چې دلته تا سره بحث وکړم ما ورته هېڅ خبره نشته زه شمس پکتیاوال کې نو مال زه په قوم کې نورستانه یم هغه په قوم کې پکتیاوال دی او پکتیاوال چې دي دا د پښتنو مشران دي د پښتنو مشران بالکل مال جرګو خلک دي او مال زما کار دی ستاسې کنټرولول مال دا در سره واضح کوم چې ته راته کنځلي وکړه مال زه به تا ته کنځلي نه کوم نه به شمس پکتیاوال تا ته کنځلي مال ریشه ستاسې به ناست دي 4 کسه مال زه به هم خبرې نه کوم یو شمس پکتیاوال ته جوابونه ورکړه وایي ته غم مه کوه وایي ټول وایي هغه ته حکومت ته جواب ورکړم مال که یو نه زه اوس ګورې یارانو 2000 کسان دي ما غږ اوري زه اوس تاسې ته بیا مې یم چې زه نه کوم د پارلمان وکیل یم نه ولا که ژورنالیست یم نه ولا که د دې دولت کوم غړی نه ولا که د دې دولت کوم غړی یم ګورې یارانو یو ټیلر ډرایور یم دی د یو ټیلر د ډرایور جواب نشي ورکولی دا خرکوسان به بیا سبا له اسدالله خالد سره غږیږي لا به له ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني سره غږیږي لا به وروره له محب الله محب سره دوی خبرې کوي و تاسې ښځه غی تاسې په یو ورې د دغه پکتیاوال جواب ورکوي تاسې دلته وروره 100 کسان راغله ولاړ پکتیاواله تا ښځه پکتیاواله تا مور دې د هغه ملا عمر وغیمه شانه تا لیدلی او نه ما لیدلی ما ته چې ته کنځاوې کوې په خر ښځه دې در سپور سمم خپله د یو د ډمې زوی په موږ ولسمشر کړی او د ده ښځه په یوه سترګه وغیم شه تاجک و ازبک و پښتانه ته یې ټولو ته په یوه سترګه کتل السلام علیکم خاني صاحب بخیر جوړ خیرت دی وعلیکم سلام د ما طرفه د خدای په امان ورکې که مړه زما خو دومره لکه په ژوند کې ما دومره نه دي خندلي